اسلام آباد د پاکستاني طالبانو د بریدونو مخنیوي لپاره له هیبت الله اخوندزاده مرسته غواړي. اسلام آباد د افغان طالبانو له مشرق وختي په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پاکستاني چارواکو په وینا د غوښتنه د پیښور په یو جومات کې د تېرې اونۍ تر 14 وروسته شوې چې پکې شاوخوا 100 کسان ووژل شول. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف ځانګړي مرستیال فیصل کریم د شنبې په ورځ ویل تهران او کابل ته به پلاوی واستول شي چې له هغوی وغواړي دا ډاډ ورکړي چې ترهګر د پاکستان پر ضد د دوی خاوره نه کاروي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي په یوې لاندې اعلامیې د پېښور 14 کې لاس لرل رد کړي، خو د پولیس لاین په نوم سیمې په یوه جومات کې د دوشنبې ورځې ځانمرګي برید پړه ګوته په پراخه کچه دغې وسلوالو ډلې ته کېږي. د 2020 کال په اګست میاشت کې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې له ډیورنډ کرښې سره په پرتو سیمو کې د پاکستاني طالبانو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه هیواد په ښارونو کې یې مرګونې بریدونه کړي او یا د یرغمل پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان امنیتي چارواکي په پېښور کې وروستی برید د پاکستان طالبانو پورې تړلی یوې خطرناکې څانګې کار بولي. د خیبر پښتونخوا پولیسو یوه مشر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه پلاوی چې کابل ته ځي د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره به خبرې وکړي. دغه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي کله چې وایو لوړپوړي چارواکي یعنی د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک د وروستیو کې د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرو له ناکامېدو وروسته خپلو بریدونو ته زور ورکړی. تهران او کابل تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په پېښور کې تر خونړي برید 2 ورځې وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي وو پاکستان باید په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او د ملامتۍ ګوته د افغانستان ته نه نیسي. نوموړي په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې دغه برید ته په اشارې سره ویلي وو دا سیمه له جګړې، ټوپک او چاودنو سره اشنا ده. دا ممکنه نه ده چې دا واسکټ ځانمرګي برید دومره ویجاړۍ رامنځته کړي. په تېرو 10 کلونو کې موږ داسې واسکټ نه ده لیدلی چې د جومات چت یې غورځولی وي او دومره مرګ ژوبله یې رامنځته کړې وي. په 2014 میلادي کال کې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې د پاکستاني پوځ د ماشومانو پر ښوونځي خونړی برید شوی و. تېر کال د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ د سولې خبرې د طالبانو د کورنیو چارو چارسمبل وزیر سراج الدین اخني په منځګړیتوب ترسره شوې وې چې په ترڅ کې لنډمهاله وربند وشو، خو وروسته د ډلې خپل بریدونه بیا پیل کړل. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه یاد شئ.